همدغه رنګې فرعون د فرعونیت دعوا د خدای دعوا نو کړه، انا ربکم الاعلى، زه ستاسو رب یم. الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، د مصر بادشاهي او نظام او حکومت دا زما په لاس کې نه ده، دا سیندونه زما په اختیار باندې په مصر کې چلیږي. نو هر څوک چې یو حد ته ورسیږي هغه بیا د خدای دعوا وکړي. د دنیا هر طاغوت، هر مشر، لکه دې زمانه کې چې امریکا ده، نو دا د خدای دعوا کوي په حقیقت کې. دا اگر که په خوله دا نه وایي، ځکه یو څوک چې چاته وایي چې ته زما قانون منې، زما قانون دې ونه منلو، زه اقتصادي پابندي در باندې لګوم، زه ستا پیسې کنګل کوم، زه په تا باندې حمله کوم، زه ستا په فضا کې خپل سټلایټ ودروم، ستا په ملک کې زه بمباري کوم، نو نور خدایي دعوا څه ته ویل کېږي؟ چې هغه څو زره کیلومتره لرې امریکا پروت دی، دلته موږ او تاسو ته چلنج راکوي چې ګوره دلته القاعده پیدا نشي، دلته مجاهد پیدا نشي، که پیدا شو موږ بیا حمله کوو. عزتمندو دا د وخت خدایي دعواګران خلک دي. که څوک انفرادي طریقې سره د الله بندګي ومني، نو د انسان باندې دا پابندیانې لګېږي چې دا په تور لیست کې اچولی کېږي، د باندې خارجي ملکونو ته سفر بندېږي، د پیسې کنګل کېږي. که په اجتماعي طریقې سره یو ټولنه وغواړي چې د الله په دین عمل وکړي، د الله کتاب نافذ کړي، هغې پیسې کنګل کېږي، هغه خو څوک په رسمیاتو نه پېژني. نور خدایي دعوتګران څه وایي؟ نو خلک دا وایي چې موږ د الله قانون، هغه وایي چې نه زما قانون به مني. دا په هره زمانه کې فرعونیان دي، په هره زمانه کې د خدایي دعوتګران دي. نو دا کلمه ویل چې دی یو څه تش په خوله باندې ویل، دا خو ډېر اسان کار دی، خو چې دا انسان په خپل عمل کې راولي نو دا بیا ډېر ګران کار دی. وجه دا دی چې دا کلمه ویل په حقیقت کې دا اعلان دی د جنگ. په صحیح معنا سره چې کوم انسان کلمه ووایي، دا په حقیقت کې دا څه کوي؟ د جنگ